تګ د وطن وطن سوي د چمن چمن خپک و بغاړې. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې کې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. الحمدلله راغلی یاستو کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ پشت کلي ته. همداسې ده که نه، دغه کلي کې د اوبو ډېره غټه ستونزه وه. دغه خلک چې و دی به سیند ته تلل اوبو ته. کله کله به داسې وخت راغی چې سیند کې به سیلو راغی، اوبه به خړې وې، بیا دی نو د څښلو هېڅ هم نه درلودل، مجبور و همغه خړو اوبو نه به مې استفاده کول. همداسې ده قاري صاحب، تقریبا 20 یا 25 شاوخوا کورونه دغه سا نه استفاده کوي. دغه سا چې چا وباسلی، چا مرسته کړې، الله دې هغې ته اجر ورکړي. خصوصا ماډرن وال آرټ ټولونو دا یو ارګنایزیشن دی، البته بهر کې دی. الله دې تاسو ته اجر درکړي، دغسې خلکو مشکل مو حل کړ. مطمئن یم انشاءالله الله به اجر درکوي، خصوصا چا چې دې سره مرسته کړې وي. قاري صاحب، مخکې څه ستونزه وه، اوس ستونزه مو حل شوې که نه؟ مخکې چې موږ به اوبو دپاره سیند غاړې ته تلو، اوس چې دا کویا ایستل شوی دی نو اوس موږ ته مشکل حل دی اوبو دپاره دلته راسو. نو چې کله صفا اوبه استفاده کوي نو ضرور به د خلکو ته دعا کوي که نه؟ بالکل ښه، همدغه اجر مو بس دی، ځکه اوبه داسې یو ماده ورته ووایي چې د دې نه ژوند، د دې نه بغیر ژوند ډېر سخته وي. نو الله دې تاسو ته اجر درکړي، الله دې تاسو نه راضي شي. تر څو پورې خلک د دغه اوبو څخه استفاده کوي، مطمئن یم الله به تاسو ته اجر درکوي. او هغه ورونه او خویندې که غواړي قمر له لارې د دغسې خلکو ستونزې حل کړي، البته د افغانستان په نورو ولایتو کې داسې ځایونه دي چې خلک اوبو پسې ډېر سرګردانه وي، نو هغې ته موږ هم تیار یو، موږ سره رابطه وکړو، انشاءالله هلته به ځانونه رسوو. ماشومه څنګه یې؟ ستړی مه شې، جوړې. اوبه مخکې له کوم ځای نه راوړلې؟ سیند ته څومره لار دی دې ځای نه؟ ډېر، یو 10 منټه 20 منټه 10 یا 20 منټه مزل. او دا چې د ملاسکي نیولې هغې خوا نه راتلې خو طبعا ستړی کېدلې به. اوس څنګه دی؟ اوس څومره مزل دی چې بمبه کې اوبه او بوشکه دې ډکه کړي او کور ته ځي؟ خوشحاله یاستئ؟ ته هم بچی خوشحاله یې؟ ټول خوشحاله یاستئ؟ دلته یې دغه کورنیو خلک زیات راتلل، چون تقریبا د مازدیګر 5 بجې دي، نو دغه وخت کې اکثره ماشومان په مدرسه کې یا په جومات کې سبقونه وایي، نو دغه نه پوهېږم چې په زوره به یې ایثار کړي چې لاړ شي اوبه راوړي. همداسې ده که نه؟ سبق در نه پاتې دی، نور به په وخت سبق ته دی، صحیح ده؟ اوبه مخکې راوړي. ښه ورونو، بیا هم یادورې کوم که څوک غواړي د دغسې خلکو، د دغسې مظلومانو لاسنیوی وکړي، تر څو پورې دوی د پاکو اوبو څښتنان شي، موږ سره رابطه وکړي، انشاءالله موږ به ورته تاسو په مرسته ځان رسوو. ډېره مننه، السلام علیکم ورحمت الله. تګ د وطن وطن سوي د چمن چمن خپک و بغاړې. وینا وینا نه غواړې جنګ ځتا نه